سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې هیله ده چې روغ جوړ د صحت عافیت جامې به مو پر تن واوسېږي ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو د هیلپینګ ورب یا د اکزلري وربس برخې موږ تاسو شروع کړي دي هیلپینګ ورب یا اکزلري وربس درې برخې لري ملګرو چې په 14 درس کې موږ تاسو پرنسپل اکزلري وربس د اکزلري ورب اولنۍ برخه چې موږ تاسو ویلې بیا په 15 درس کې موږ تاسو د اکزلري وربس دوهمه برخه چې موږ تاسو ماډل اکزلري وربس ویلې راځو موږ تاسو په 14 درس کې موږ تاسو وایو سیمي ماډل اکزلري وربس چې دغه څه ته ویل کېږي په تشریحاتو پر مثالونو باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه تعقیب کړئ زموږ سره انګلیسي ژبه وڅارئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږي تر څو پورې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شپږ درسم درس د بګنر ون کلاس موږ تاسو سره زو ملګرو په شپږ درسم درس کې موږ تاسو لرو سیمي ماډل اکزلري وربس د اخرنۍ برخه د هیلپینګ ورب یا د اکزلري ورب اخرنۍ برخه ده ډیفینیشن ته موږ تاسو راځو په تعریف کې موږ تاسو وایو سیمي ماډل اکزلري وربس are the verbs that behave partly like the main verb and partly like a modal auxiliary verb. اوس یې پښتو ته راځو و درشم درس د بګنر ون ټولګي یا د کلاس نیمه وجهي فعلونه موږ تاسو لرو تعریف یې داسې دی چې نیمه وجهي فعلونه دا هغه فعلونه دي چې یو څه د اصلي فعل په څیر چلند کوي او یو څه د وجهي فعلونو په څیر مطلب په ځینو وختونو کې اصلي فعل حسابیږي مین ورب او بعضې ټیم د وجهي یا د ماډل اکزلري ورب چلند غوره کوي د ماډل اکزلري وربس په ځای کې کارول کیږي دغه ماډل اکزلري وربس او سیمي ماډل اکزلري وربس دا داسې دي لکه تیر په شان په تیر درسونو کې موږ تاسو ویلي دي واول او سیمي واول لیټرز صحیح شو نو چې په ځینو ځایونو کې به واول لیټرز نه ول بیا به سیمي واول لیټرز موږ تاسو کارول خو دا بیا څنګه دی دا داسې دی چې په یو جمله کې راسي په بعضې ځایونو کې خپله څه شي وي ماډل اکزلري ورب تعریفوي یعنې داسې معلومیږي چې په دې ځای کې ماډل اکزلري وربس دی صحیح شو په جملو کې بیا زه وضاحت درته کوم او په ځینو ځایونو کې بیا خپله مین ورب وي صحیح شو په یو جمله کې وي خو مین ورب وي همدغه سیمي ماډل اکزلري وربس اوس راځو ملګرو موږ تاسو سیمي ماډل اکزلري وربس دا کوم الفاظ دي ډیر صحیح شو ځینې وایي ډیر صحیح شو ډیر نه دی ډیر صحیح شو ډیر need used to ought to have to صحیح شو نو دا ډیر دا مطلب چې موږ تاسو د یو جرات په اړه باندې خبره کوو بیا موږ تاسو په جمله کې ډیر استفاده کوو صحیح شو او need چې کله موږ تاسو مطلب اړتیا په جمله کې یادوو بیا په هغه جمله کې موږ تاسو له need څخه استفاده کوو used to د تیر عادتونو په اړه باندې کله چې موږ تاسو خبرې اترې کوو د هغه لپاره موږ تاسو used to استفاده کوو صحیح شو او ought to د دې لپاره استفاده کوو باید کله چې موږ تاسو ریکمنډیشن یا ایډوایس کوو یو چاته صحیح شو سپارښتنې په یو چا باندې کوو یو چاته مشورې ورکوو صحیح شو د هغه لپاره موږ تاسو ought to څخه استفاده کوو have to یا have to دا د چې لپاره استفاده کوو دا باید موږ تاسو یو چاته وایو باید مکتب ته ولاړ سئ باید درس ووایئ باید ورزش وکړئ د دې لپاره چې کله موږ تاسو په جمله کې باید وکاروو نو له have to کلمې څخه استفاده کوو دغه لفظ څه دی سیمي ماډل اکزلري وربس دی نیمه وجهي فعلونه صحیح شو دا په اکثرو ځایونو کې خپله مین ورب هم وي اوس راځو ملګرو موږ تاسو مثالونو ته فرست اگزامپل ته راځو په اول اگزامپل کې موږ تاسو وایو ډیر صحیح شو ډیر they dare come late صحیح شو they dare come late
دوی د ناوخته راتلو جرات کوي. صحیح شو. ګوره موږ تاسو په پښتو کې د جرات کلمه په هغه کې نه استفاده کوو، په جملو کې ډېره کمه استفاده کوو، خو خبره چې ځینې ټایم موږ تاسو کوو یعنې اشاره مو دې ته وي چې هغوی د دې جرات لري چې ناوخته راځي. صحیح شو. یعنې هغوی دومره جرات هم لري چې ناوخته راځي. صحیح شو. نو په انګلیسي کې بیا ډېر کلمه ورته استفاده کېږي. صحیح شو. په بله جمله کې موږ تاسو وایو they dare not come late. دوی د ناوخته راتګ جرات نه کوي، یعنې دوی ناوخته نسي راتلی. صحیح شو. دومره جرات نه لري. dare they come late که دوی ناوخته راشي، یعنې که چیرته دوی دا جرات وکړي چې دوی ناوخته راشي. صحیح شو. چې کله موږ تاسو سوالیه جمله جوړو بیا دا رقم یې وایو. سیکنډ دوهم ته موږ تاسو راځو. په دوهم کې موږ تاسو لرو need. په یو جمله کې زه وایم I need your help. صحیح شو. need دلته چې شي سو سیمي ماډل اکسلري ورب دی. اړتیا ته اشاره کوو. په دې جمله کې موږ تاسو وایو چې I need your help. زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. صحیح شو. دوم مثال ته راځو. I need not your help. صحیح شو. I need نه بعد not ورکوي دا منفي جملې ته اوړي. صحیح شو. I need not your help. زه ستاسو مرستې ته اړتیا نه لرم. که چېرته غواړو چې سوالیه جوړه کړو بیا څنګه جوړو؟ بیا اول سر کې need ورکړو بیا پسې سبجکټ ورکړو. صحیح شو. need I your help. زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. سوالیه ده. صحیح شو. third دریم مثال ته موږ تاسو راځو. په دریم کې موږ تاسو سیمي ماډل اکسلري ورب لرو چې شي used to. صحیح شو. used to هم ورته ویل کېږي، used to هم ورته ویل کېږي. صحیح شو. I used to fly kites when I was child. په ماشومتوب کې مې پتنګان الوزول. صحیح شو. یعنې پخواني عادت ته اشاره ده پکې. هر کله چې موږ تاسو پخواني عادتونه یادوو په جملو کې په انګلیسي کې بیا موږ تاسو used to استفاده کوو. صحیح شو. I used to fly kites when I was child. صحیح شو. ما به پتنګان الوزول کله چې زه ماشوم وم. هم جملې ته موږ تاسو راځو. The used to. He used to live in Pakistan. صحیح شو. هغه پخوا په پاکستان کې اوسېده. چې کله پخواني کیسو ته موږ تاسو اشاره کوو بیا used to استفاده کوو. بلې جملې ته راځو. She used to be shy. She used to be shy. هغه شرمېده. صحیح شو. تیر کیسې یا داستان ته پکې اشاره ده. Ali used to talk a lot. Ali ډېرې خبرې کولې. صحیح شو. یا I used to talk a lot. ما به ډېرې خبرې کولې. صحیح شو. یعنې اوس یې نه کوم. صحیح شو. څلورم ته موږ تاسو راځو. په څلورم کې موږ تاسو لرو out to. صحیح شو. دغه out to په انګلیسي کې موږ تاسو په هغه ټیم کې کارو چې کله موږ تاسو یو چاته ریکمنډیشن یا ایډوایس ورکړو. صحیح شو. مثلا سپارښتنه په یو چا باندې کو، یو چاته مشورې ورکړو. دغه جملې په افغانستان کې زیات کارول کېږي. صحیح شو. دا ټول د افغانانو کار دی. د یو چا په کار کې به دخالت کوي، یو چا ته به ناکې مشورې ورکوي. صحیح شو. مثلا موږ تاسو په انګلیسي کې څنګه ویلی سو چې دوی باید تاسو ته اضافي پیسې درکړي. صحیح شو. تاسو ډېر ساعتونه کار کوئ، یعنې ډېر وخت کار کوئ، دوی باید تاسو ته اضافي پیسې درکړي. صحیح شو. نو په دې ټیم کې موږ تاسو وایو they ought to pay you extra. صحیح شو. they ought to pay you extra. You are working so many hours. صحیح شو. نو په دې ټیم کې موږ تاسو له ought to څخه استفاده کوو. دا مطلب دا چې موږ تاسو یو چاته مشوره ورکوو، هغوی باید تاسو ته. ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. په کوم ځای کې په هر ځای کې چې مشکل لرئ کولی سئ په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. انشاءالله موږ به پوره وضاحت درکړو. نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ. ناصر شه.